ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. کله چې په 2013 کال کې مسعود تحفظ مومنټ لخوا اسلام آباد کې احتجاجي درنه د نېشنل پریس کلب مخې ته پیل کړې شوه، نو دغه وخت د مختلفو قومونو خلک ځوانان راغونډ شوي وو چې دغه وروسته بیا په پښتون تحفظ مومنټ بدل کړې شوه. نو دلته چې کوم د پاکستان مین سټریم میډیا وه هغې بیخي دې ته کوریج نه ورکولو. نو هغه وخت ما یو غزل لیکلی و چې هغه غزل دا ځل د بنو چې کوم احتجاجي پرلت ناست دي، د بنو خلک د امن دپاره راوتلي دي او ناست دي، هغې پرلت ته دغه غزل یو ځل بیا ډالۍ کوم. د تانه یمه ځکه مرور اسلام آباده، د تانه یمه ځکه مرور اسلام آباده، تا کړې تل سودا زما د سر اسلام آباده. د تانه یمه ځکه مرور اسلام آباده، تا کړې تل سودا زما د سر اسلام آباده. او دا چا نظربندي پر اسانیو د تا کړې، دا چا نظربندي پر اسانیو د تا کړې، چې نه ویني زما د کام لښکر اسلام آباده. او زما او ستا ترمنځه څومره لویه فاصله ده، زما او ستا ترمنځه څومره لویه فاصله ده، ته ناست په سړه سیوري زه په لمر اسلام آباده. او چې ولې دې دا دوه ګلان په سترګو کې ازغېدي، چې ولې دې دا دوه ګلان په سترګو کې ازغېدي، کابل اسلام آباده، پېښور اسلام آباده. او زما خوله دې شي ماته خو د تا په شانې مشه، زما خوله دې شي ماته خو د تا په شانې مشه، چې څوک ورباندې نه کوي باور اسلام آباده. او کاکړې تا د زرکو د تنظرو ترې تروړل یې، کاکړې تا د زرکو د سنځرو ترې تروړل یې، شوال دی که شمشاد دی که خیبر اسلام آباده. او ته غواړې تمامي جونه ته غواړې تمامي جونه یو ستا غېږه کې اوسي، ته غواړې تمامي جونه یو ستا غېږه کې اوسي، ته وران غواړې زما هر یو ګودر اسلام آباده. ته غواړې تمامي جونه یو ستا غېږه کې اوسي، ته وران غواړې زما هر یو ګودر اسلام آباده. او نارې د بهاوت د غرونو کاڼو هم شروع کړې، نارې د بهاوت د غرونو کاڼو هم شروع کړې، اوس هغسې تنها نه دی ګوهر اسلام آباده، اوس هغسې تنها نه دی ګوهر اسلام آباده. مننه.